حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی وما رسول الله مبارک نه اوریدلی رسول الله مبارک فرمایل چار دنیا نیت وی فرق الله علیه امره الله تعالی بر د کار دا خور کی ینه په یو کار پس بدا منډوي الله تعالی به نور مشکل پیدا کوي حتی درجه د کارونه بندر راوړي دا بر دنیا نه فارغه کی دا به دغه کوي چې زما کارونه دي دا په دنیا کې دومره ننوته چې د کارونه بندر راوړي وجعل فقره بين عينيه او دا غریبی به الله تعالی د دې رسترګو منځو ګرځي ډېر دنیا بوتي خدا به د ځان بهم غریب ښکاري ډېر مال به ورسره خو بیا به د ځان غریب ښکاري سترګې به وږي ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له دا په دنیا د فار ډېر منډه تړلوي دې د بس نه حاصلې هغه سبو تاثیرې کم چول الله لیکي رسول الله مبارک فرمایي من كانت الاخره نيته چا د اخرت اراده د اخرت سوچ او فکر د اخرت نیت وي جمع الله امره وجعل غناه في قلبه و الله تعالی بر دې کارونه راغون او دا مالداري بر دې بشله کې الله وګرځي زړه به خوشاله زړه به مالدار او اصل مالداري لا زړه مالداري واتته الدنيا وهي راغمه رسول الله مبارک فرمایي او چې دنیا وته هم راځي هغه به متذلیل راځي یعنی څومره چې په دنیا بس منډه وي دنیا به د تخت او چې څومره د آخرت سوچ فکر دی دا دنیا به د لخفول راځي نو د آخرت د سوچ فکر سره د دنیا ټول پریشانی به د الله تعالی حل